یو کاری د سړیتوب نه. والله العظیم کني مړې د سړیتوب نه واده د سړیتوب دی. نن راته یو سړی سهار را روانو منو ماته وی چې موږ د ماشوم سنت ته مولانا صاحب سبب بل تکلیف کې روټای د پکې مولانا ویل سنت ته مال په سنت کې روټای کمزې وی تاسو نه دي کړی مال هم قسم په خدای دې مونږ کرا خو شپږاته ماشومان شوی دي خو په و مورد نه راولو سنتي کو بس خلاص شي. کور دې د میردین جمعات شه غریب سړی خانه دې خراب شه ویل څوکم خزې مې پې نه پرېږدي مال ښځې دغه ښځې ستا کپره وخوره او ته د دغې ښځو کپره وخوره. دا دعا وکړئ چې په پاکستان کې خدای په ښځو د چرګو مرض سامینم پې وکړه ستاسو خدای سټاو باسه ټول ته تاګي ټول ته په اور کې ښځو د لاسه دا ملک بیړي تباه ده. وایي دا شل کاله پس ماشوم شوی دی نو دا به هم داسې سنتېږي زړه پوسکی پکې دا وایي زړه دا زړې چې کومې په پخې تګي دمې دي الله دې د ځوانو نه ساته زړې زړې. وایي دا شل کاله پس ماشوم شوی دی نو دا به هم داسې سنتېږي وایي په ایمان وایي هو باړې والا دا ټول وایي دا ویړکی به هم داسې سنته و څه به پې کو نه مونږ خو پرېږدي زمونږ ښځې بیا داسې وایي واده زمونږ د سړیتوب نه دی مړی زمونږ د سړیتوب نه دی سنت زمونږ د سړیتوب نه دی خبرې زمونږ د سړیتوب نه دي حکومت کول زمونږ د سړیتوب نه دی. د خدای په عظیم قهر واوړئ د سړي زامن کېږئ به کله تاسو په ایمان ووایئ په دې 48 کاله کې د پاکستان څومره اسمبلی چې تېرې شوي دي تاسو د پاکستان اسمبلی نه چېرته پوه شوي یئ چې د ملک او د قوم په مفاد کې د اسمبلی نه دا خبره راووته په دې پوه یئ تاسو په 48 کاله کې د پاکستان د اسمبلی نه ما چېرته دا وانه اورېده چې دا خبره ترې راووته چې د قوم په مفادو کې ده او د قوم په فایده کې بالکل. خو بس په یو بل متیازي تپل دي او په یو بل غل تپل دي او په یو بل سوټي تپل دي او یو بل ته دا ویل چې ته کوش او ټټو مال راکړه. نو دا وقتی طور د پاکستان حکومتا وقتی طور یو دین تعلم خدای در کړی دی. هغه پرون چې وزیرانو نن په بالا معنی کې داسې د کوڅه ډبو غوندې ځي او راځي او د دوی ایس پالیسي چې د هغه د شرافت نه ده ایس اوس د لوړګي نه یو مال راځي کپڑا ده چینک ده پیاله دي فلانه ده فلانه ده په هغې باندې پاکستان ګورنمنټ پابندي ولګوله ولې نه به راځي. د زرګونو لکونو خلکو رزق دې سره تړلی و که نه څه شو هغه امینه امین راشه لوړګي نه چې کوم مال راځي دې سره د لکونو خلکو رزق تړلی و که نه لکونه خلک بې روزګاره کړه او دا شی بند څه شی چرس نه دي پوډر نه دي افیم نه دي هیروین نه دي خو یا کپڑا ده یا فریج ده یا چینک ده یا پیاله ده یا څه ده یا څه ده لکونه خلک بې روزګاره کړه. دا چا وکړه دا زمونږ وزیر اعظم یې وکړه او زمونږ صدر صاحب. نو یو طرف ته روزګار نشته په ملک کې سپۍ چې برتی کېږي سپۍ چپړاسي چې برتی کېږي دې وزیر نه کېږي. اوس هم دا مولانا رانا خپم شوی ماله دې څه منډه ونه واله مال منډه څنګه درته ووامه د چرګو په مرض مردار شه 440 د چرګو مرض یې 440 یو محکمه په 3 وزیرانو تقسیم کړې ده او وزیر له خو زه د کار نه وایم ما منلې نه دي. نو زه به په هغه ورځ د پاکستان وزیر منم چې په کومه ورځ د پاکستان قانون قرآن شي چې قانون یې د پیرنګي تر هغې پورې ما د پاکستان وزیر نه دی منلی. دا دروغ دي دا ګپ دی شرمېدلو په ځان پوهېږئ نه قسم په خدای دی چې مونږ نه هغه شی جوړ یو سړی کور ته راغی ښځې سره یې سړی ناست سړي ټوپ کو ویل کېنه کېنه خیر دی ته خو زما دوست دی نو څه وشو که زما ښځې سره ناست ښځې ته وایي چھوڑ घबरानी आपड़ा आदमी है क्यों है कि घर आया जरा और आपड़ा आदमी है जमीन खजो सरा के सड़ी नास تاسو خبر یې خپل خزنه چې دا غرملې په دې سړکو باندې ګرځي دا د چا خزي دي او دا د چا لونه دي دا په آرمي سټیډیم کې چې د ماښام نه وروسته ګرځي دا د چا خزي دي
دا د چالو نه دي په خون بابا دیره کې چې ګرځي دا د چا خزي دي په کوچی بازار کې چې کپڑے ایک پاوے بل دکان ایک پاوے ایا ولک ورته چې انا پا د سین راشه کنه چې پاو درته وخم دا د چا خزي دي دا د چالو نه دي ما ته بعضې سړی وویل یاره ته ډېر د حد نه بار شي د حد نه بار نه وس مې در باندې نه رسي وس مې نشته چې په دې اسمان کې یو ایټم بم زما په وس کې وی او په د منځ لاور مې راغوښتی وی چې دا ګیر چاپېر پاکستان ټول تباه وی په شرمونو پټ شي یاډو پسې شرمېږئ نه سړی سار کور کې ناستي ښځی بار روزي سړی کور ناستي لوری بیا ځان جوړ کړی بار روزي په شرمونو شرم په دې پوهېږي ما خو د مولیانو او طالبانو ته زه چېرته تقریر کوم ورته یم خدای قرآن ته وګورئ که څه ترې خورئ را خورئ ویې خورئ خو چې سپاره دې مړي پسې ونه بخئ بیړم دا قرآن چې دې مړو پسې وبخي الټه به دا قرآن په تا لعنت وایي الټه به دا قرآن په تا لعنت وایي قرآن کې څنګه دی چې قیامت کې به هذا القرآن سرنوای د آیات وقال الرسول یا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول جناب محمد رسول الله بداوو کی د قیامت پورز یا رب اے زما خدایا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے اللہ زما دا قوم چې اونو دې ستا قرآن په ټوکو لوبو نیولی ستا قرآن پورې به ټوکې او مسخرې کولې وایي په ایمان دی که نه تاسو دا څومره خلک چې ناستي په دې جومات کې جګړې به مو هم پېښېږي لانجې به مو هم پېښېږي هر څه به مو پېښېږي چې جګړه هم پېښه شي تاڼې له منډه وهئ او که د المارۍ ته تاڼې له ځئ د المارۍ ته خو نه را ځئ که نه نو غر کې یئ که نه یئ قرآن غوندې قانون موجود دی او ته د ژوند فیصلې د پیرنګي په قانون کې او بیا قرآن ته وایي چې نه خدای دا درې سپارې ما د ماړه په قسم په خدای کې ورپسې وبخم چې 50,000 روپۍ را کوي واوره دلته یو ځل ختم یو مړو درې سپارې ویش کړې وې چې هلکه ختم دی مال هم 3 سپارې راکړې زه هغه وخت کې طالب چې سپارې راکړې ما خو یو رکو پکې وویل او ټک مې کړې او 3 سپارې چا ویلې پکې یو چیرمین ناست ما ته ویل چې دا تا ویلې مالا پوره شوې 10,000 پوره شو مې پوره شو که نه بس غلی شو ککړه تکړه وې د مرۍ نه مې نیو ځکه چې دوی دا سپارې بیا تقسیم کړي هلکه نیمه ته ووایه پاو ته ووایه چې ثابت ختم شي ثابت ختم نه چې دا قرآن دې مړي له په خوله کې کېږدي او دی خدای وبخلو زه به د سپي بچی قرآن ویلی دي یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا د په قرآن پورې ټوکې کولې او زه هغه قرآن د پسې بخم دی خدای بخي د سره به څه چل کېږي خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي خود سنبال کا بیا درنه لیږدي خپل چې دې واخلي هلته دې کېږدي خود سنبال کا بیا درنه لیږدي درته براشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاه په ګورستان کې ترا په یاد یادې بابا کړم چې هغه څه شو ورته نګاه کړه بادشاهي لار ده کاروان تېرېږي سهار سبا دې بلبل چغېږي هلته به ډېر ته په یرمان شي چې بندیوانه د ګورستان شي داسې به کوئ یا وای خدای کوم خوا وتختم هلته به ډېر ته په یرمان شي چې بندیوانه د ګورستان شي توبه وباسه وخت دې تېرېږي سهار سبا دې بلبل چغېږي داسې به پیغمبر ویلي دي دا د شعرونو خبره نه ده خښ شو خلک واپس شو نو څه چلو شو آتاه ملکان
دو دا الله سپایان ورتراش مټ نه ونیسی او کې نه په قبر استاد یا تنگ دې کې نه څنګه پیغمبر فرمایي دا قبر په دومره کولاو شي لکه دې نه په نظر اسمان ښکاری چې کې نه د دې ملائکو په دوه قسمه شکل کې راتللی یا په داسې شکل کې ورته راشي چې دا مړی ورته داسې وګوري نو ډکې بوټې وي دومره مهیب شکل کې وي او یا په داسې شکل کې ورته راشي چې دی ورته وګوري نو ډی باغ اوس وایي په ایمان مونږ ته به په کوم شکل کې راځي مونږ له به په هغه شکل کې راځي چې زمونږ له باغ په مهیب شکل من ربک ستا خدای څوک من نبیک پیغمبر دې څوک مونږ به ورته څه چینی دې کم ځای ته لاړه غوړي دې کم ځای ته لاړه ملکی معیشت دې کم ځای ته لاړو ایم ایس سی الکان ګرځي چپړاسي توب ورته نه ملاوي ایم ایس سی تعلیم دې کم طرف ته لاړو دا تباہ او غرق قوم دې خپل انجام به وګورئ چې څه به کېږي در سره انجام به وګورئ سو پورې چې قرآن تاسو خپل دستور العمل او د ژوند قانون نه دی ګرځو بار ملکونه در کې لوبې کوي خاص کر امریکا چې ده الله پاک دې د صفحه هستی نه میټا خدای دې امریکا تباہ او برباد کی امریکا چې پروي زمین موجود وي د مسلمان قوم حال بچری نه خکی او د پاکستان خو به بالکل نه خکیږي ځکه چې پاکستان خو د خدای بنده نه دی هغه د امریکای بنده دی